اواز د خدای لپاره واوري او دو اواز د خدای لپاره تر شتمنو خلکو پورې ورسوئ. زه مجبوره یم چې زه بچیان راوباسم بازار له د سرکاري ادارو مخ ته کښېنوم چې وروره دا رقم مې حال دی، یا زه خپله پر ځان باندې یو دربۍ لکه مې یو چم وکړم. زه د خوارۍ نه یم وروره، زه څه وکړم؟ سړه ګولۍ وموښته زموږ د کورو سره نارینه اولاد مې و، مشر اولاد مې و، په هغه کې سړه ګولۍ وموښتله. سړه ګولۍ د جنګ وله که د بل شي؟ یا د هغې د هوا د خوا سره روانه وه کې وموښتله. دغه یو شی دې ستی په ذهن کې پر کومو کورونو چې شوقونه په مستی کې په خوشحالي کې خوشحالي ولمانځئ. هر څوک دې خپله خوشحالي وکړي، څه رقم خوشحالي کېږي هغه رقم یې وکړئ، خو مګر لږ خاشه په انسانیت کې په پښتونولۍ کې دننه. تاسو ته در معلومه ده په چمن کې دومره غربت روان دی چې خلک اوس د غربته څخه دا حاجي ماما وایي زه خپل بچیان مجبور یم چې راوباسم د بندې د یو سرکاري ځای مخ ته کښېږدم، مګر خلک دلته پر ډمانو باندې په پلکونو رکونو روپۍ غورځوي. یا خلک هوایي ټکان کوي، یوه ګولۍ په 80 روپۍ ده، یوه ګولۍ په 1.5 سلپۍ ده. تا به 1.5 سلپۍ به تا ته هېڅ شی نه وي، خو مګر د دغه حاجي ماما ټوله رزق روزي د دغه ستا د 1.5 سلو ګولۍ له لاسه په دو باندې ولاړه. دو په کوچني ماشوم کې سړه ګولۍ مشه دي. بخیر ګرانو کتونکو اورېدونکو، لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده درېیمه میاشت روان ده، لا هم د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده. دلته غربت زیات دی، دلته خلک د غربت سره مخ دي. دا نن را روان ولمه د کوم چمن ډي سي اپس څه دی یا ډي سي کوم دفتر څه دی، دغه ته په سوونو خلک ولاړ وله د فقر لپاره دی لاسونه ورته نیولي وله چې د حکومت له خوا څخه موږ ته 100 زره روپۍ راکوي. که چیرې موږ دغه زموږ غریب ولس که چیرې دغه 100 زره روپۍ واخیستلې، په دې باندې بیا سودا کېږي، یقیني هم سودا کېږي. د چمن خلک اوس یوې خوا نه د بلې خوا څخه خلک پیسې ورکوي، د اخوا خلک پیسې ورکوي چې دا خلک په یو رقم نه په یو رقم باندې ارام کړي، په یو رقم باندې چپ کړي، دوی پر سر سودا وکړي. خو موږ هغه پیسې نه غواړو، هغه پیسې موږ ته په یوه لاره په پښتونولي او زموږ هغه انسانیت دا موږ ته نه رادخلي چې موږ ورشو سودا وکړو په 100 زره روپۍ باندې ځان خرڅ کړو. موږ هغه نه غواړو، مګر ها خپل ولس اواز پورته کوو، د خپلو خلکو سره غواړو که 50 سپۍ لا موږ ته دومره قدرمنې دي چې د دوی د کروړ روپۍ لا موږ ته بالا قدرمنې دي. نو موږ هر وخت هغه پیسې نه غواړو، ستاسو کومک غواړو، ستاسو کومک مرسته غواړو، تر هغه پیسو تیرو، مګر ستاسو څخه یې غواړو لپاره دې غریب ولس. نور به د دغه معذوره ورور سره به تاسو ګایو. زه معذوره یم، د یوې سترګې مې اپرېشن ورکړی دی، بله سترګه مې بلکل ختمه ده. نو د خواریو د زندګۍ نه یم، نه د خوارۍ څوک لرمه. 15 زنانه بچیان مې دي، نو هغه چاته اپرېشن ورکړی، څوک څنګه سر وکال مې د دواو سره مخ یم، د دواو سره لاس ګرېوان یم، د خوارۍ هم نه یم، نه بچی لرمه چې ما ته خواري راوکاږي، نه بل دونه څوک لرم چې ما ته خواري راوکاږي. زه یو پراړه خاشام ماله راوي، زه یو د درد په دوا کړم. نو بچیان مې مریضان دي، خپله مریض یم، کور مریضۍ دي، د وړو وس نه لرو، د هېڅ وس نه لرو. نو ونې که د ترخې دوا ترخې ګولۍ وس لرو، د خوارۍ نه یم، باډر بند دی، نه زه کولنګ ولی سم، نه بیلچه ولی سم، نه یو کار هم کولی سم. بالا بس خلک زما سره کله ناکله یو کومک وکړي، الله دې خیر ورکړي، بس په هغه باندې زه یو لاس خلاص کړم. کله ناکله پور راوړم د یو چا څه، هغه خو هم پور برته غواړي. نو دا زما سړي د ټولو څه وروره دا غوښتنه ده چې دوی زما سره کومک وکړي، د هر مظلومه سره کومک وکړي، دوی ته دې خدای پاک دنیا او آخرت ښایسته کړي. وروره الله پاک دوی ته خیر درکړي، دوی هر وخت زموږ سره کومک کړی دی. بیا هم زما دا دغه دی وروره چې دوی زما د هر چا سره کومک وکړي، د هر مظلومه سره وکړي، خدای پاک دوی دنیا او آخرت ښایسته کړي. وروره پر هر مظلوم باندې ورحمېږئ، د الله د رضا دپاره د هر مظلوم ناره واورئ، د هر مظلوم غریب فریاد واورئ، خدای پاک دې ته خیر درکړي. وروره السلام علیکم. حاجي ماما ستا په یوه سترګه دې بلکل ختمه ده، بلکل ختمه ده، به شاید پر سکرین به خلک ویني یا به نه ویني، او بله سترګه دې شته. آیا ستا دغه بله سترګه هم کار کوي نه کوي؟ هغه هم کمزورې ده، په روژ کال مې غمی کې کښېنولی دی، هغه هم اوس کمزورې ده، بس پر کمزورۍ مخ روانه ده. ونې که خپل لار سمه وینو، اوس کمزورې ده، هغه هم کمزوري کوي وار په وار. نو موږ څه وکړو؟ کور ته ستا بچی یا ستا کور پالنه بل څوک کوي که ته یوازې یې؟ یا هغه زه یوازې یم، زما د پالنې بل څوک نشته، یو بچی مې د دو کور که پالنې هغه یو ځوان ماشوم زوی یې ولو، هغه که ګولۍ وموښتل هغه په اپرېشنو دی. دغه زموږ وروستی انسانیت سلو،
پر ګولۍ باندې پیسې ورکو، پر ډمانو باندې پیسې پاشو، پر غټ غټو ډوډیان باندې پیسې ورکو، مګر د غریب ولس اواز نه سو اورېدلی، د غریب ولس سره کومک نه سو کوی. هر چا د خپله خوشحالي مبارک خپله خوشحاله ژوند وکړي، بالکل هر څه حق یې لري، خو مګر لږ کم ملګري چې ویډیو ګوري دا د ثواب په نیت نشر کې مخ ته. موږ د ثواب ذکر ځکه کې کوو، ځکه کې یادوو دا ثواب نوم چې تېره ورځ تاسو ویل دله کم خلک ویډیو مخ ته نشر کړي، یو شتمن ورور موږ سره کومک وکړي د غریبانو لپاره. هغه پیسې موږ په یوې بکس کې ایږدو، په یوې اکاونټ کې ایږدو پیسې، هم د دغه غریبان کوم چا چې موږ ویډیو کړي هغه ته بیا دوچنده شی ورکړو، ځکه هغه حقداره ډېر وي تر ټولو هغه مستحق وي، ځکه ویډیو ته لا مجبور چې ویډیو وکړي. ځینې خلک څه ځوانان سته ماته یې اوس هم قسم په خدای چې دوی په واتساپ کې راته ویل دي ښه مست ځوانان دي، خو مګر موږ غریبانو موږ ځان سو ښکاره کولی، د زړه غوټه بل چاته نه سو ښکاره کوی. ستا څخه سوا ته هم زموږ رقم ځوان یې، انشاءالله ته به زموږ د زړه حال اورې، زړه اواز به اورې او زموږ سره به کومک کوې. نو دغه کس سره به انشاءالله خپل کومک او ویډیوز ته یې مخ ته نشر کړي. دا تېره ورځ ته یې ویل چا چې موږ سره کوم خلک چې کومک کړي دغه پیسو څخه موږ یو مدرسې ته تفسیر القرآن کوم کتابونه چې وله دا په یو سیټو دا په زرونو روپۍ دا یو سیټو دا موږ هغه مدرسې ته وقف کړي. نو کوم په دغه کتابونو کې چې کوم څوک سبق وایي، کوم څوک چې دغه دې څخه علم حاصله کوي، هر هغه چاته دې ثواب رسیږي. که چا روپۍ کې جمع کړي په دا اکاونټ کې، که چیرې که چا دا ویډیو مخ ته نشر کړي، که چیرې یو ښه ذکر لا زموږ په اړه باندې کړي، انشاءالله ټول ته دې ثواب رسیږي. موږ په دې باندې د ثواب لفظ کې یادوو چې ستاسې څخه هیله کوو ډېرې ویډیوګانې لایکوئ، ډېرې خلکو ته لایکونه ورکوئ، ډېرې خلکو ویډیو مخ ته نشروئ. دغه د ثواب ویډیو لا تاسې د خیر ویډیو تی د ثواب په نیت مخ ته نشر کړي، انشاءالله الله پاک به خیر درکړي. موږ امید لرو چې د غریبانو لپاره به څوک زموږ سره کومک او مرسته کوي، او دغه غریبانو پر به د اول دغه کوم کس دی د دوی پر به دا کومک موږ رسو. بل یو خبره دې یاده اوس د دغه کس چې موږ ویډیو وکړو خلک احساساتیان سي وي، خامخا دغه نفر نمبر راکړه. ورونو چې کوم وخت موږ د دو نمبر تاسو ته درکړو، تی به د دو سره کومک او مرسته یو نه 20 کسه به دو ته سره به کومک وکړي. د دو به په کار مثال خبرې 1000 روپۍ وي، تی به دو ته په لکونو روپۍ ورکړي. مګر موږ وایو دغه اوس هغه وخت نه دی چې په لکونو روپۍ دا کورنۍ ته دی ورکړي، دا اوس هغه وخت دی صرف پر کورو به موږ پاملرنه کوو، هر کور ته به 10,000 روپۍ ورکوو، هر کور ته به 100,000 روپۍ ورکوو، چې دغه کور اخراجات به پرځي. کوم وخت که دروازه خلاصه سوله، که کوم بیا په چمن کې داسې څوک ولو چې ډېر مثال معذوره ول یا یتیمان ول یا د خوارۍ څوک یې نه ولو، بیا به د هغه ویډیو نشروو، بیا به هغو سره څومره کومک دی کوی سي دا کورنۍ سره یې وکړي. اوس که چیرې دغه نمبر زه نشر کړم، دوی به تی په لکونو کومک وکړي، مګر د دوی څنګه همسایه به د لوږې څخه مري، د لوږې سره به هغه مخامخ یې. ورونه ستاسې خواست کوو زموږ کوم اکاونټ چې دی پر دې باندې پیسې راولېږي، په دې کې کومک او مرسته امانتاً یې راولېږي. انشاءالله د اسلام په رڼا کې دننه د دوی کور ته چې کوم سامان ضرورت یې ول هغه به وړلو، یو څه به خپله نغدي کومک به ورسره کوو، نورې پیسې بیا موږ پر نورو غریبانو باندې به تقسیموو. ستاسو څخه ډېره مننه. کور مودان. صحیح خبره ده.